السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشحاله او ژوندي او کامیاب لره. محترمینو، د لیلة القدر د شپې بهترینه وظیفه د 21م یا 22م د شپې بهترینه وظیفه در سره شریکه کوم. ډیره مجربه وظیفه ده. دا داسې وظیفه ده چې غیبي مدد به د الله تعالی د دې یوې وظیفې په برکت سره کوي. دوستانو، د هغه شپې مبارکې شروع دي چې د لیلة القدر د شپې امکان پکې موجود ده. په دغو شپو باندې د انسان هر خواست قبلیږي چې دعا وکړي. هر څه وغواړي، پیسې غواړي، مال و دولت، موټر غواړي، بنگلې غواړي، نکاح غواړي، اولاد غواړي، چې هر څه غواړي په دغه شپه باندې الله تعالی د انسان هغه دعا نه ردوي. په دغه شپه باندې خالی لاس نه را ردیږي. ان شاء الله جولی به ډکه راوړي. الله پاک به د هغه دعا قبول کړي. هغه حاجت چې ستا په زړه کې د هغه به قبول کړل شي. او دغه وظیفه بیا خاص کر د غیبی مدد لپاره، د غیبی نصرت لپاره. که غیبی مدد له تا سره د رزق له لارې وي او د فقر د ختمېدلو له لارې وي، یا د کاروبار د پرمختګ لپاره وي، یا ستا د زړه چې کوم حاجت ده له غیبي طریقو څخه بیا الله تعالی د دې یوې وظیفې په برکت سره در پوره کړي چې الله مستعان. الله پاک جل جلاله چې د پر هر څه باندې و انسان ته کومک ورکوي، پر هر څه باندې کامیاب کولای شي، پر هر څه باندې قدرت ورکوي. چې الله تعالی له انسان سره نسی ملګری، انسان هیڅ هم نسی کولای. که یو انسان دومره مالدار وي چې عرب پتی کرب پتی وي، دی جتو الله تعالی را رسولای د الله تعالی ورسره ملګری. که یو څوک چا سره الله تعالی نسی ملګری، هغه د دنیا هیڅ نسی کولای، د دنیا په یو کار کې نسی کامیاب کېدلی، د دنیا په یو کار کې ترقی نسی کولای. خو نن دوستانو، زه درته دا یوه وظیفه در سره شریکه کوم. بیا خاص کر د 22م په شپو کې کوي، د شب قدر په شپې کې، لیلة القدر په شپه چې هغه 20م ده، 23م ده، 25م ده او 20م ده، 29م ده. په دغو شپو کې د لیلة القدر زیات امکان ده. خو په دې ټولو شپو کې چې بیا وګوري چې ډیر امکان یې د کتابونو لیکلي، هغه د 20م شپه ده. یعنی په دا 20م کې هم ستا خو فټه ده. په ټولو شپو کې چې مثلا په قرآن کریم کې صفت دغه اسم اعظم ده. اسم اعظم چې چا یاد کړي، هغه د دنیا کامیابی او ټولي بالا فلاس کې سوي. خو اسم اعظم چې د په قرآن کریم کې ورک ده. او په ورځ کې په جمعه کې یو داسې ساعت ته چې انسان دعا وکړي، په هغه ځای باندې قبلي. که هر رنګه انسان وي، که ګناهګار وي، که تقوادار وي، چې په هغه وخت کې ګناه وکړي، په هغه ساعت باندې د دعا فورا قبليږي. خو هغه ساعت په ورځو کې ورک ده. په دغه جمعې په شپه باندې چې کم ساعت د هغه ورک د چاته نه ده معلوم. او د لیلة القدر شپه چې د هغه په دې میاشت کې ورک د چاته نه ده معلوم. خو امکان په 20م کې مسته او امکان په 23م کې مسته. په دې تاک شپو کې چې تر 29م په دې ټولو کې سته. خو زیات امکان چې د هغه د 20م په شپه باندې ده. نو دوستانو، کوشش کوئ دا وظیفه په دې تاک ټولو شپو کې وکړئ. شاید په 20م کې نه، په 23م کې، په 23م کې نه، په 25م کې، په 25م کې نه، په 20م کې، په 20م کې نه، په 29م کې خو به نه وي. دغه وظیفه وکړئ، ډیره بهترینه وظیفه ده. ان شاء الله دعاګانې به راته کوئ. دا په کال کې یو وار راځي، ګوري بیا نسته چې دا مقدم له لاسه ورکړه، بل کال به بیا راځي. بل کار بیا خدای ته معلومه، څوک ژوندی که مړي. نو د دنیا ټول کارونو ته شا کوي. په دغو شپو کې دا یوه وظیفه وکړئ. ان شاء الله الله پاک جل جلاله به د غیبی نصرت وکړي. الله تعالی به د غیبی ټول معاملات در حل کړي. الله تعالی به د غیبی په ټولو مقاصدو کې کامیاب کړي. الله تعالی به غیبی درته ټول حاجت پوره کړي. الله تعالی په حکم او په فضل سره په ټولو مشکلاتو کې به بری سي، او په ټولو مشکلاتو څخه به خلاص سي، او په هر څه کې به درته کامیابی الله تعالی در نصیب کړي له غیب څخه. محترمو مینو، د 20م شپه ده، تقریبا 2023م کال او 11م د مارچ. په دغه ورځ باندې مثلا شلمه روزه ده. شپه چې راځي 20م شپه او ته ویل کیږي. نو په دغه شپه باندې کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ. د وظیفې طریقه درته ښیم. وظیفه په داسې وخت کې کوئ چې کله د ماښام لمر ولوېدی، صحیح سو، د ماښام لمر چې ولوېدی، له دې وخته نیولې بیا ځه تر سهاره پورې چې اذانونه کیږي. په دې دوران کې دا وظیفه تاسو ته اجازت ته هر وخت یې کولی شئ. خو کوشش وکړئ
د شپې په نیمه کې راپورته سي صلات تهجد وکي لغه نه بعد دا وظیفه وکي کاغه درته مشکل کار وي نو چې ماقام د منځ باندې کوي د ماخستن د منځ باندې کوي سهار وخت کوي خو تر سهار تر ځانو مخ کې په دې دوران کې به کوي وظیفه دا ده الله مستعان درې واره درود شریف په سر کې درې واره په پای کې یو سل او شپېته واره دا تورې وایس الله مستعان الله مستعان الله مستعان یو سل شپېته واره دا وایس لغه نه بعد د خپل حاجت په باب باندې دعا وکي لغیب وسخه به الله تعالی در پر کې د خپل مشکل د حل کولو په باب باندې دعا وکي دا وظیفه کې د تراوی د 4 رکعاتو تر مابین وایس هم سیده خپل تعداد ځان ته معلوموي کله محکم د منځنه بعد وای سم سیده کله مخستن د منځنه بعد 2 رکعات نه په لو کې وای سیده هیڅ نقصان لري خو ما تاسو ته ویل په دې دوران کې هر وخت کولای شي یو سل شويتو واره ضرور وای په سر او پاکي درې واره دودري ابراهيمي وای سلام صلی الله مبارک ده ان شاء الله د دې وستم د شپې فضیلت د دې وستم شپې کرامت الله تعالی ته پیش کړي سي الله د دې شب قدر وستم د شب قدر د شپې سي د وستم شپم په کې حساب ده د دې شپې برکت الله تعالی ته پیش کړي سي الله د دې شپې په برکت سره ته د حاجت را پر کې د مشکل میرا حل کې په دې کار کې کامیاب کې په دې مقصد کې متر سره او ورسوي الله تعالی مهربان ده چې د دې وظیفه په برکت سره به دې کامیاب کې دوستانو بهترینه وظیفه د یو ځل یو کې ډیره اسانه ده لږ وخت اخی خدای دې وکړي چې تاسو خو کوي پر الله تعالی مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته